سلام. نن مې وغوښتل چې ماته یو موضوع جالبه وغوښتل مې تاسو سره شریکه کړم. هغه د کنفلیکټ منیجمنت په برخه کې د سلام اسلامي ماډلو. کنفلیکټ منیجمنت د مدیریت یو پراخه برخه ده، ډیره پراخه برخه ده چې نورو نړۍ کې په ماسترین کې په همدې یوه برخه کې لیسانس پکې کیږي. او عموما کنفلیکټ داسې چې د دوه اشخاصو یا د دوه ادارو یا د دوه ډلو د نظرونو لید د ګټې د فکر په پایله کې منځته راځي چې دا دواړه سره جلای ورته یو د چا سره د نظر متفاوت دی، د چا سره د دید متفاوت دی، د چا سره غستا ګټه البته چې په کومه طریقې ته ګټې متفاوت نو دغلته به کله کله کنفلیکټ یا منازعه رامنځته کیږي. او د مدیریتي منازعاتو په برخه کې بیلابیل ماډلونه پیشنهاد شوي دي چې اسلامیک سکول اف تھاټس یا اسلامي عالمان چې کوم دي د لپاره سلام ماډل وړاندې کوي چې SALAM یو ماډل دی، د مخفف دی. او دا ماډل البته دی ماډل کې خواله دا دی چې دا په کنفلیکټ مینجمنت باندې بحث نه کوي، دا په کنفلیکټ ریزولوشن باندې بحث کوي. زما د خبرې هدف دا دی چې دا کنفلیکټ بیخي ختمه کړي چې دا ماډل عملی شي. منازع په دې معنی باندې چې مدیریت په دې معنی باندې چې موضوع کې مشکلات رامنځته شي نو ته به مدیریت وکړي. خو دغه سلام اسلامیک ماډل چې دی دا بیا د کنفلیکټ په ریزولوشن په منیجمنت باندې بحث نه کوي. ښه راځو دا تشریح کوو. دغه سلام ماډل کې لومړی توري چې دی هغه اس دی او دغه ماډل موږ ته پیشنهاد کوي، البته زه بزنس اسپیکټ نه کوم غږیږي چې اس معنا سټیټینګ د ویوز. سټیټینګ د ویوز په دې معنا باندې ځینې وخت وي دغه اشخاص چې خپلو کې سره منازعه لري یا اداره چې خپلو کې منازعه لري دوی سره مخامخ ناست شوي نه وي، نو دغه ماډل موږ ته وایي چې دوی سره مخامخ شي او دغه مشکل دی را برسېره کړي چې واټ از د پرابلم، خپل ویوز ایکسپریس کوي. سټیټینګ د ویوز معنا چې تاسو خپل دغه ویوز نظریات راواله چې په موضوع اصلا څه ده. ځینې وخت داسې چې پسې شا خبرې ډېرې خو سره مخامخ شي په منځ کې هېڅ هم نه. نو په سلام ماډل کې لومړی توری اس چې تاسو ته وایي چې هغه څه کوي، تاسو هغه خپل نظریات د موضوع په اړه باندې تشریح کوي. دویم حرف په دې کې چې دی ا دی، ا په دې معنا باندې چې په منازعاتو کې یا په مدیریتي شخړو کې یا په دغه سیناستو کې باید کوشش وشي چې په ځری غیر توافقات باندې هغه نقطې چې توافق په اداره نه لري، دوه اشخاص یې په نه لري، دوه ډلې دوه ګروپونه یې په نه لري، دوه حکومتونه یې په نه لري، نو هغه باندې موافقت وکړي، یعنی اګریز اند ډیس اګریز. په دې سلام ماډل کې دا دویم حرف هم دا معنا ورکوي چې تاسو په هغه کوم نقطې چې توافق په نه لري په هغې باندې سره توافق وکړئ نو تاسو به یو حل ته ورسیږي. دریم په دې حرف په دې ماډل کې چې دی هغه د ال دی. ال په دې معنا باندې listen to each other. listen to each other په دې معنا باندې کوشش وکړئ چې یو بل ته غوږ کېږدئ. جالبه خبره څه شی ده، عموما په مفاهمه یا ارتباطاتو کې موږ وایو چې په اورېدونکي کې تل ستونزه ده چې دا دې دپاره غوږ دی چې تا ته ځواب درکړي، دې دپاره غوږ نه ږدي چې ځان پوه کړي. So the biggest communication challenge is the people are always listening to reply not to understand. نو دا پکې غټ مشکل نو کوشش باید وشي چې په منازعاتو کې سړی دې دپاره غوږ کېږدي یا یو ډله یو ګروپ چې ځان پوه کړي، موضوع درک کړي چې اصلا موضوع څه ده، بیا که ریپلای یا ځواب لازم نو هغه باید وشي. بل بیا پکې ای راځي په دې کې هغه مخفف د اډوایس دی چې اډوایس ټو ایچ ادر. ګروپونه باید یو بل ته ځینې سپارښتنې وکړي، ځینې نصیحتونه باید وکړي او هڅه وشي چې دغه سپارښتنو او د نصیحتونو په اساس باندې موضوع حل و فصل شي، ریزولوشن رامنځته شي. نو په دې کې دغه حرف چې دی دویم ایچ راځي دا په دې معنا باندې چې ځینې سپارښتنې وشي. او اخر که چېرته ریزولوشن رامنځته نه شو، د کنفلیکټ حل نه شو، منازعه حل نه شوه، نو بیا اخر کې دغه ماډل حرف چې دی هغه ام دی او هغه موږ ته وایي چې البته minimization of conflict، چې دغه کوم کنفلیکټ چې رامنځته شوی دی یا منازعه یا مدیریتي شخړه یا کاروباري شخړه چې رامنځته شوې ده یا ناندرۍ چې رامنځته شوې دا مینیمایز کوي. حد اقل دغه غیر توافق چې کوم موضوع باندې لري هغه دومره مه غټوئ چې تاسو پکې بیخي تاوان وکړئ، هغه راکم کوي. په کنفلیکټ مینجمنټ کې چې کله دغه ماډل بحث کېږي دلته عموما داسې یو څو حالت وي، یا به موضوع داسې کېږي چې د دواړو په ګټه به تمامېږي د جانبینو ته، چې دې ته وین وین سچویشن. وین وین سچویشن معنا چې لږ تام ګټه وکړه او لږ مام ګټه وکړه، دا وین وین سچویشن دی او موضوع داسې حل کېږي. ځینې داسې چې دواړه طرفونه به تاوان کوي چې لوز لوز سچویشن دی، حتی که حکومتونو ته هم راواړی په تېرو 20 کلونو کې چې موافق او ناموافق کمیډل وي د ټولو چې یا لوز لوز سچویشن او یا وین وین سچویشن. خو زما په نظر باندې چې
لوز لوز سچويشن په دې معنی چې دوه اړخونو پراخ تلفات لري یا داسې چې یو طرف به ګټه کوي بل طرف به تاوان کوي چې هغه ته وین لاس سچويشن وي یا لاس وین سچويشن وي چې یو طرف ګټه وکي او بل نو منازعات په دې طریقه باندې پای ته رسیږي یو ټکی بل ډیر زیات مهم دی ځینې ملګرو ته کېدای شي مخشوي ورسره چې هغه اسلام کې اسلامیک سکول اف ثاټس یو بل ماډل وړاندې کوي چې هغه ته SNT وایي SNT په دې معنی باندې چې اس شورا ده چې باید شورا رامنځته شي او دغه کنفلیکټ او دغه مسله باید حل کړي چې دغه شوراګانې به په دوه ډول باندې کیږي او ان هاوس یو بل لکه آوټساید نو هغه ډیر ډیټیلز څه نه سم او بل چې د نصيحت ده لکه نصيحت ماغه اډوایس دی او بل چې د تعاون یا کوپریشن دی نو په هغه ماډل باندې به کله خبرې وکړو دا موضوع ما لپاره جالب و حتی په ځینې سیاسي برخو کې هم عملي کیږي خو زیاتره دلته چې موږ تشریح کړل د مدیریتي او کاروباري اړخ ډیره مننه